مونږ دلته بازار کې د دې بینر هم لګولې دی بل ګاګ ته سینیټایزر مونږ یې ایښی دی بل ماسک اچول مونږ ډېر ضروري ګڼو او بار بار ما چولي زور باندې ګرځم ټیم په ټیم ما ګاډي بند کړي رش مې هم لږ کم کړی دی نو انشاءالله داسې څه دغه نشته او مکمل کاپریشن کوو دې کې حکومت سره تقریبا جی یو کال وشو جی څه ټایم نه عمران خان دا هغه چالو کړی دی نو موږ دلته سرکاري سکول کې کوم د احساس ایمرجنسي پروګرام وکړی دی یې کې موږ ډیپټاین کړی دي او نور د مرګرو سره مطلب نور هم داسې پبلیک کې کوم دا بازار دی په دې باندې موږ وزټ کوو راکړو کله نه عمران خان دا ټایګر فورس راوېسې نو ما پکې خپله قرباني ورکړې ده حالانکې زما په وس کې نشته ځکه چې زه ډېر غریب یم زه دیاړي مزدوري کوم او پای کې ما دې له ټایم ورکړی دی سر مونږ خو ځوانان یو خامخا مور پلار هم دي تمه رانه ساتي چې یاره په خپلو خپو ودرېدو د 100 روپو تمه رانه کوي نو پرایم منسټر صاحب ته خو زما دا ریکویسټ دی چې مونږ ته څه ناڅه پیکیج تا خو کته موږ خپل اکټیوي سکول ته په بازار موږ بازار کې لګیو تاسو راغلی اول خو تاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلی زموږ د اواز هم اوچت کو او بل اکټیویز د دا کوو خو لکه عمران خان لا پکار چې یاره موږ ته څه پیکیج میکیج خامخا څه نه څه دغه کې نو انشاءالله دا چې څونه دا وبا دا به ختم شي او موږ به خپل کار جاري کړو نور هم به تېز شي لکه پنجاب کې ته وایي دا ای سره ډي سي سره اے سي سره ټول ټایګر فورس رواني موږ اوس چې اوس راغلو موږ ته خو چا نه ویلي چې یاره تاسو خپل مرګري او درې څلور مرګري روز اکټیویز وکړو بس په خپلو پیسو باندې لکه کرایي ولګي دغه ولګي که نه لکه دلته موږ سار راغلو که نه به دیاړي مړي هم پرې او دلته راغلو خپل اکټیویز کوو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال قدرمندو استاسو قربا استاسو ورور محمد ندیم استاسو خدمت کې حاضر یم قدرمندو په بو ته راغلی وم خپل سکارو ذاتي راغلی وم او په بو بازار کې څه سودا وکوله مې خیال مې شو په ټایګر فورس ملګري تماشا ته ویني تاسو ولاړ دي د دې د اکټیویټیز او د دې د ورکینګ چې ما وکتو نو بس هسې د خپل ضمیر مجبوره کړم خپل زه مجبوره کړم چې راشه ماشاءالله ځوانان دي خو مشران هم پکې شته دی د خپل اکټیویټیز کوي چې راځي د دې نه رایې والو بس خپل ضمیر او خپل زړه یو سوالیه نشان مې مزغو ته رالو راشه دی نه یو مختصر نو غوندې پروګرام وکړه ابا د خپل کیمرمن صاحب ته مې راځه چې دی نه مختصر پروګرام وکړه قدرمندو مختصرا دی سره به ګپ شپ لګوم چې د دې په زړه باندې څه خبرې دي یا دی څونه دا ورکینګ کوي چې هغه مونږ وینو چې څه تنخواه یا د دې هم څه نشته څه پیکیج نو قدرمندو راځي دی سره مختصر غوندې خبرې کوم ما سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه څنګه حال خیر دی دعاګانې ستا بالکل جی تاسو خوب نو محمد نعیم جی د کوم ځای له خیره د باندې نبی نه جی باندې نبی څونه موده شو ټایګر فورس کې کار یاره تقریبا جی یو کال وشو جی څه ټایم نه عمران خان دا هغه چالو کړی دی نو موږ دلته سرکاري سکول کې کوم د احساس ایمرجنسي پروګرام وکړی دی یې کې موږ ډیپټاین کړی دي او نور د مرګرو سره مطلب نور هم داسې پبلیک کې کوم دا بازار دی په دې باندې موږ وزټ کوو راکړو وزټ خو تاسو له خیره سره کوئ له 100 روپۍ به هم د جیبه لګوئ صحیح ده جی نو ستاسو څه داسې په زړه باندې مطالبه ده عمران خان صاحب نه وزیر اعلی صاحب نه چې تاسو لپاره پیکیج یې مقرر کړي یاره جی بس پکار دی یو سپورټینګ شاته نشته موږ پسې او بس خپل پیسې به هم د جیبه لګوي او یو داسې چې خلکو سره کلام هم راځي داسې خپلو کې اختلافات راشي خفګان راشي حکومت ته پکار دي اے سی ډي سي ته پکار دي چې زموږ سپورټینګ وکړي او موږ له داسې پیسې مې ولګې لګې ډېرې کم سے کم د کم جیب خرچوي که نه د بار نه ملو شي دلته دا دي بس تاسو خو به د جیبه پیسې هم لګوئ خپله جی بالکل لګولې نه جی 100 200 300 کم د تیلو خرچه شو ګاډي که نه نور موږ هم داسې منډه تړلی شي غریبانانو سره شي منډه تړل صحیح سره موږ د خپل جیب مطلب داسې نور د خپل ذاتي سره غلی شته جی واده یې کړی او جی واده مې کړی جی څو بچي او جی 2 بچي مې دي جی او مال د خو 4 کالو شو جی او بس کراني دکان مې دغه کوم جو بس ټایګر فورس کې منډه تړل کوم خلکو سره جی خدمت خلکو جی او خامخا غریبي ده کنه جی بالکل غریبي دار مرګري غریبي ده جی دم غریب خلک راوځي جی مالدار خلک دا نه کوي دا ډیپټاین وسوکه سو مفتو کې لذي کار چاته نه کوي جی په دا غریب خلک چې عمل د لپاره خدمت کوي یو اخلاص ته ټول مرګرو بدا وو جی قدرمند راځي دا بل لالا ولر د دینم تاسو کو دیم ټایګر فورس کې خپل هغه اکټیویټیز کوي نو چې دای سویل غواړي د دې سم مطالبه د پزړه باندې صدا سي خبري السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خوګ نوم جی زما نوم دی آصف خان
ته وایي تاسو د کوم ځای زه د وزیر غړی کلی نه تعلق ساتم. او څونه موده شوه چې ټایګر فورس کې تاسو د خپل اکټیویټیز کوي؟ کله نه عمران خان دا ټایګر فورس راوېسې نو ما پکې خپله قرباني ورکړې ده، حالانکې زما په وس کې نشته، ځکه چې زه ډېر غریب یم. زه دیاړي مزدوري کوم او پای کې ما دی له ټایم ورکړی دی. ما په ناظره آفس کې هم ډیوټي کړې ده، سکول کې هم کړې ده، او انشاءالله تر کومه پورې چې خپل وس کې مې سي زه وکوم. خو حکومت له پکار دی چې موږ له خامخا څه فیسیلیټي خو راکړي، ځکه چې زه پیسې هم خپلې لګوم، روټۍ مال د خپله خورم او ډیوټي دی دپاره کوم. نه تاسو ته چې کوم اختیارات درکړي نو هغه تاسو برای نیم دي که نه تاسو ته هغه میلو دي؟ کوم دي؟ نه موږ ته نه میلو شوي نه دي. موږ ته صرف دا یو ماسک میلو دی د ګورنمنټ طرف نه. ما د جرسي نه میلو، ما د جاکټ نه میلو، ما سره دومره پیسې نشته چې زه ځان له جوړ کړم. خو کوشش کوم چې انشاءالله دا وکړم، ځکه چې زما دې شي سره شوق دی او حکومت سره زما ملا تړلې ده. ودا زه خپله دیاړي پرېږدم او دې سره کوم کار. تاسو مشر څوک دی دلته د ټایګر فورس د پبي؟ پبي ټایګر فورس کوارډینیټر چې کوم دی مقبول شاه صاحب، هغه موږ سره ښه سپورټ دی او انشاءالله چې کومه دلته اے سی کمیشنر دا چین چارج کی اس کمشنر جی دا دغه کوارډینیټر صاحب. ها جی هغه سره برنه سپورټ دی کی کسنګ اوس هغه ته چې وایي یاره سره اغلی نه برنه، نو موږ بس په دې انتظار کې موږ چې سره شي خامخا موږ ته کېده چې موږ ډیوټیانې کوو. زه خپله په دیاړۍ کې موسم او هغې نه مې دلته تاسو له وخت ورغلې ورالم، حالانکې زه په دیاړۍ کې ما زما مال د خدای چې کوم دی 15 بچي دي او ټول تکړه د خوراک دي. قدرمندو دا لالا خبرو که ذهن کې مې خبر رااله دا دی وایي چې زه مزدور کار یم، مزدوري کوم خپله له 100 روپۍ ګټم او بال بچهداره دی. نو یقینا دا دی خپل هغه محنت کوي په دې دونه غریبۍ کې چې بال بچهداره دی، خپله له 100 روپۍ مزدوري کوي او الټه د جیبه لګوي، چونکې د خپل اکټیویټیز کوي. ټایګر فورس سره ملاتړ دی خو غریبي ده، چونکې بیا هم دا غریب خو بس نه وایي، خو د دې خلکو دا وایي، د دې زړه دا وایي، د دې غریبي دا وایي، د دې مطالبه د حکومت نه چې موږ دپاره خامخا یو پیکیج مقرر شي، نو زموږ د بچو دپاره به هم پیدا شي او موږ دپاره هم، ځکه چې غریبي ده له 100 روپۍ الټه د جیبه ولګوي او دوی ته خو هېڅ څه داسې چې دی نو د بار نه څه آمدن دوی سره هم نشته دی، یا چې دوی سره څوک پیسو امداد وکړي. نو یقینا چې د سوچ او د فکر خبره ده دا چې په دونه غریبۍ کې دوی خپل هغه ورکینګ کوي، اکټیویټیز کوي. د دې د عمده ارمان دی دا لپاره حکومت څه پیکیج عمران خان صاحب مقرر کړي. نو قدرمندو مخکې زه د بل ملګري دوی سره هم خبرې اترې کوو. روز تاسو نوم خو عبدالله وروره ته رقم دی څه باندې ملاحان څونه موده شوه ته ستا ټایګر فورس کې؟ پرایم منسټر صاحب چې کله دا فورس جوړ کړی دی نو کم از کم یو کال یو شو چې دې کې زما سلیکشن شوی دی. دوی عبدالله وروره غریبي ده دا سړي له 100 روپۍ الټه د جیبه لګوي، ته خو به هم لګې بالکل صحیح ده، مزدور کار یې، غریبي ده دار چا واده خو یې نه یې کړی نه جی واده مې نه یې صحیح شو، خو بیا هم غریبي ده خامخا له 100 روپۍ به الټه به پېټرول هم اچوي موټر سایکل کې او دا ورکینګ چې کې اکټیویټیز چې کې که نه. سر مونږ خو ځوانان یو، خامخا مور پلار هم دي تمه رانه ساتي چې یاره په خپلو خپو ودرېدو د 100 روپو تمه رانه کوي. نو پرایم منسټر صاحب ته خو زما دا ریکویسټ دی چې مونږ ته څه ناڅه پیکیج یا داسې دی لا پرمننټ کا، لکه ډېر د خوشحالۍ خبره به وي که نه چې یو د غریب سړي زوی نوکر شي. نو ماشاءالله ډېر تعلیم یافته خلک دي پکې، او یو زه د خپل چې کوم ACDC صاحب دی هغې نه یو مطالبه کوو چې ټایګر تاسو فورس کوارډینیټر څوک دی؟ میا مقبول شاه صاحب. نو هغوی تاسو باندې خیال ساتي، ستاسو مرسته کوي که نه؟ یاره چې زه درته قسمي خبره وکړم که نه نو ماشاءالله چې په هر ځای کې په هر میدان کې هغه ټایګر فورس له یو غټ عزت ورکړی دی، خو پکې دا ده چې لکه د ACDC سایډ نه څه قسم سپورټ سره سپورټ نشته، هغوی هم د چالان دي که نه AC دی د پاسه یې او جی. نو بس هغه DC چې AC ته ووایي هغه به هغه کار کوي. مونږ وینو که نه چې ټایګر فورس ته ډېر اختیارات میلو دي، ډېر دغه نو هغه تاسو ته فالو کوئ یا تاسو ته هغه فالو کېږي که نه برای نام بس هغه اختیارات تاسو ته درکړي؟ یاره ما اوسه پورې دغه شانتې دغه نه دی راغلی ما ته که نه، یو ځای ته چې لاړم شو نو هغه شانتې چې پرایم منسټر صاحب څنګه ویلي دي هغه شانتې نه دي. لکه زما مطلب دغه دی که نه، وزیر اعظم صاحب ټایګر فورس ته پوره اختیارات ورکړي دي، تاسو هسپتالونو ته ځئ، سکولونو ته ځئ، بازارونو ته ځئ، خو چونکې چې هغه اختیارات تاسو ته میلوم دي که نه برای نام دي، بره نه تاسو سره د سپورټ شته، پولیس وغیره تاسو سره سپورټ کوي؟ یاره اوسه پورې ما نه دی کتلی، نو مونږ خپله چې کوم اکټیویټیز د هغه هر ټیم مونږ جاري ساتو، نه شپه ته ګورو نه ورځ ته ګورو.
خو دا دا چې لږ سپورټ پکار دی لږ عزت پکار دی عبدالله وروره موږ خو اورو که نه چې پنجاب اړخ ته ټایګر فورس ته ډېر مکمل اختیارات میلو دي خو په زموږ په خیبر پښتونخوا کې ټایګر فورس ته د اختیارات نه ورکوي دا ولې برای نام اختیارات ولې دي نو بس خبره دا ده چې زه پنجاب ته وګورم که نه نو ډېر زیات خفه م شم هلته خو د آرمي عمره سپورټ ورکړی آرمي عمره غونته سپورټ دی په هر ځای ورځي د هر شي تپوس کوي کوارډینیټر صاحب میا مقبول شاه صاحب سیټ نه موږ ته خو مکمل سپورټ دی خو بس د ډي سي صاحب نه زه متاثره لکه په دغه خبرو باندې قدرمندو دا بل ملګری ته راشه وروره ندیم چونکې د اکټیویټیز وکړه دته زما خیال ولرې نه دیم بازار کې لګیو راځي دې سره خبرې اترې کوو چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه ته رقم دی زه جی د بانډه ملاحان یم جی څومره مودې نه ټایګر فورس سره جوړوي جی تقریبا کال نه زیات دی وشوي ته څه ویل غواړې وروره ته چونکې غریبي ده دارچا تا واده کړی دی که نه نه جی واده مې لا نه کړی او سبق دې څومره ویلی جی اف ایم یې کړی ده نو دا راته ووایه چې څه ویل غواړې وروره تاسو خو الټه غریبي ده د جیبه بله 100 روپۍ لګوی یم نو بس تا خو وکړه موږ خپل اکټیوي سکول ته په بازار موږ بازار کې لګیو تاسو راغی اول خو تاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغی زموږ د اواز هم اوچت کو او اکټیویز د دا کوو لکه عمران خان لا پکار چې یاره موږ ته څه پیکیج مخاصنه څه دغه کې نو انشاءالله دا چې څونه دا وبار دا به ختم شي او موږ به خپل کار جاری کو نور هم به تېز شي دی او وینو چې 10 لکه خلک دي 10 لکه خلک دي دا دی دا خبره چې خدمت خلک کوي جی ها بالکل خامخا دی لسو او کم از کم څه ناسه خو پکار دي که نه ولې چې هلته پنجاب کې ګوره پنجاب کې ټایګر پوسټ ډېر عزت دی او کې پي کې بیخي د ټایګر پوسټ بیخي عزت نشته قدر او عزت نشته بالکل نشته عزت دا ولې نشته رو نو به دا جی دا د ډي سي د اے سي دا د دې دغه پکار چې دی لکه پنجاب کې ته وایي د سره ډي سي سره اے سي سره ټول ټایګر پوسټ رواني موږ اوس راغلو موږ ته خو چا نه ویلي چې یاره تاسو خپل ملګري 3 ملګري روز اکټیویز وکړو بس په خپلو پیسو باندې لکه کارای ولګي دغه ولګي که نه لکه و دلته موږ سار راغلو که نه به دیاړي مړي هم پرې دلته راغلو خپل اکټیویز کوو اے سی ډي سي د اړخه څه سپورټ یا څه نشته نه نجي نشته اے سي او ډي سي طرف نه به سپورټ مثال نشته کوم اختیارات چې تاسو ته ملو دي هغه تاسو ته نه فالو کوي نه نه جی بالکل نه پاتې ډیره مهرباني شکریا قدرمندو دې ټایم کې زه د شیخ بابا زیارت چې کوم بازار هلته راغلی یم او ماشاءالله د ټایګر فورس والے خپل اکټیویټیز کوي راځي د صدر صاحب نه اختر علي شاه صاحب نه خبرې اترې دي ته پوښتنه کوو چې د کم ایس او فیس چې دی دلته خپل هدایت خو بجاری کوي او چې د دې څه پوزیشن السلام علیکم وعلیکم السلام اختر علي شاه صاحب تاسو خو ډیره مهرباني اول چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت خو ډیر یو جهان مننه اختر علي شاه صاحب څه ویل غواړي سو پیس په حواله باندې د ټایګر فورس مرګري راغلي تاسو څه ویل غواړي تاسو خو خپل هدایت ورکوي مونږ خو حکومت سره مکمل د هغې چې څه دغه دي هغې باندې مونږ مکمل دغه کړی دی مونږ دلته بازار کې د دې بینر هم لګولی دی بل ګاګ ته سینیټایزر مونږ ایښی دی بل ماکس اچول مونږ ډېر ضروري ګڼو او بار بار ما اچولي زور باندې ګرځم ټیم په ټیم ما ګاډي هم بند کړي رش مې هم لږ کم کړی دی نو انشاءالله داسې څه دغه نشته او مکمل کاپریشن کوو دې کې مونږ حکومت سره شاه صاحب حکومت هم وینو چې بار بار زور ورکوي چې تاسو ماسک استعمال خاص کر زیات کوئ خو عوام یا تاجران مارکیټ والے چې دی بیا هم د دې نه فالو کوي په دې حواله تاسو څه ویل نه انشاءالله یو نیم سړی لږ غونتې تنګی نو هغه لږ کوز را کوز کي خو تقریبا هم د دې دپاره مونږ ورته دا سپیشل ویلي چې ماکس ډېر ضروري دی که ماکس نه چې بیا حکومت ضروري مارکیټونه بند دی چونکې بل ځل مونږ ډېر غټ نقصان کړی دی او ټولو نه زیات نقصان تاجرانو ته دی نو مونږ دا ځل ډېر سخت په خپل هم لګیو چې یاره کم از کم ایس او پیس چې څونه دا مونږ فالو کړو ځکه چې مونږ ته مسلې جوړې نه شي رشونه مونږ په خپله کمو ما څوکیدارانو درولي جي ټوپک په لاس ولاړ دي او خلکو ته عوامو ته دغه دپاره سهولت دپاره ماکس هغه هم وایي بل 10 منټه پس 20 منټه پس ما سره ټول بازار کې لوډ سپیکر لګېدلی د هغې اعلان هم زه کوم چې مهرباني وکړئ بل مونږ هم ماکس کې ورته ګرځو را ګرځو چې کوم دکاندار نه په سخته ورته وو بلکې ګاګ ته وو بل دلته مونږ غیشتي ورته میخي دي ولا فری ورکو خپل کسانو چې دا اچوي نو انشاءالله داسې څه دغه بني دا اکه دوکه یو نیم ځای کې سړی تنګ شي لږ وکاږي بیا زر واچوي خو ماکس خود سختۍ سره دغه علي شاه صاحب چونکې تاسو صدر یم د بازار راتلونکي رمضان المبارک زبرګه میاشت ته پای کې بس تاسو پلانینګ سي نو انشاءالله زموږ خو بازار دا ډومبنی چې کوم وي هغه خو لږ ډېر سلو هم وي زمونږ اخري دا 10-12 ورځې وي هغه څنګه سختې وي لکه اوس ډومبنی رمضان نه به زموږ بازار تقریبا بندیږي ډېر زر 12-1 بجې چې شي نیم نه زیات دکانداران بند دي ځکه چې ډومبني 15-20 ورځو کې زونګ ایسلي زونګ بازار کې اخري
رش ډیر وي خو په اخري ما سره بیا څوکیداران هم ډیرې شکر دی ما ورته له 20 کسان مدري پولیس هم وي او مکمل سختی او رش جوړولو دپاره دا نه دغه نه کوو چې رش جوړ شي مونږ ډېر کوشش کوو چې یاره حالات داسې دي دا وبا چې راغلی الله دې په خیر خیریت ختمه کړي ځکه چې ډېر خلک طلا مړو خو زمونږ خلک او رښتیا دي دروغ نه ډېر خلک یې ګپ کوي دروغ نه دي جي ما خپله تېره کړې وه بل کال زه په وینټیلیټر وم ما خپله تېره کړې ټولو نه سخته ما تېره کړې وه زیارت لاره کې خو زه دا بار بار هم د خپلو ملګرو ته هم ویم ډېر خلک وایي چې داسې خو لکه زه بار بار چې تاسو زه صحیح کوم تاسو هر څو کتو نو ښه سختي کوو جي د دې لپاره موږ ډېره سختي کوو بازار کې تاجرانو سره چیرې تاسو ماکس ډېر ضروري دی سینیټایزر هر یو سړي سره ته زما دکاندار نه تاسو کې زه په خپله ما ځان سره نیولې وي جیب کې نو دوی ټولو سره وي چې او بل ایسي چې کله دغه وشي هغې سره هم زموږ دا دغه دی چې هغه زموږ د هر څه هینډل کوي ګوري نو انشاءالله زموږ تعریف به کوي چې یاره انجمن تاجران چې کوم دي SOPs باندې بالکل برابر دي ماشاءالله جی عطیل شاه صاحب تاسو خو چونکې خپل د دې بازار صدارت هم کوي نور صدرانو ته ستاسو څه اپیل دی چې نورو بازارونو کې ولته زیات کړ د دې SOPs احتیاطي تدابیر چې دا نه ګوره زه خو ټولو تاجرانو ته یم چې کم ځای کې زموږ د چوټۍ دغه شوی دی او زما جمعه او خالي چوټي زما بازار مکمل بند دي زما څوکیداران ګرځي ایکه دوکه دکاندار راځي خو هغه هم پرېږدي نه आज چوټي مکمل کوم زه ټولو تاجرانو ته زما ریکویسټ دی ټولو خپلو مشرانو ته هم ریکویسټ دی چې یاره په SOPs باندې مکمل دغه وکړو او دا نالت چې کوم دی دا بیماري چې ده دا په خیر خیریت خدای زموږ د دې ملک نه لرې کړي مسلمانانو ته د خیر شي ځکه چې هر یو سړی یېرېدلی دی هر یو سړی ته دغه د هسپتالونه ډک دي بیډونه نشته نو زما دا ریکویسټ دی چې په SOPs باندې مکمل د خپلې زندګۍ دغه خو وکړو که نه جي دا زما ټولو ته ډېره مهرباني اختر شاه صاحب قدرمندو تاسو وکړه چې د ملګرو پکې خبرې اترې وکړې د دې اکټیویټیز هم مو وکړه څنګه چې ما دا پروګرام په شروع کې وي چې دا ابو ته راغلم څه مقصد خپل ذاتي څه کار خو ما د یو کته د دې دا ورکینګ موقع د چونکې نن د اتوار ورځ ده او دا غریبانان راغلي د لري یو خوا بل خوا یو کلی نه بل کلی نه راغلي دي او خپل هغه ایمانداري هغه ورکینګ کوي اکټیویټیز فالو کوي قدرمندو دا غریبانان خو خپل مهنت کوي خپل چې دوی ته څه ډیوټي په حواله شوې ده بغیر څه تنخواه بغیر څه لالچه هغه دوی کوي خو چارواکو له پکار دي دغه افسرانو له پکار دي د کوم لاندې چې دوی په انډر کې دي کوم د کوم لاندې هغه له پکار چې دوی غریبانان څومره سټرګل کوي کم اکټیویټیز کوي چې دوی خامخا دوی ته ای څه معاوضه ورکوي بلکې سپیشلی زه د خپل چینل په وسادت باندې دا یو د دوی دا غږ د دوی دا غریبي د دوی دا فریاد وړاندې کوم چارواکو ته سپیشلی عمران خان صاحب ته وزیر اعظم صاحب ته چې دا غریب خلک دي کلیوال خلک دي ښه تعلیم یافته خلک هم دي زه وینم تقریبا چې دی کې د نیمې نه زیات بال بچهدار دي او ښه ایجوکیټډ MA ډبل MA BA او ښه کوالیفاید هلکان پکې هم شته دي چې هغوی دا ډیوټي کوي بغیر څه تنخواه بغیر څه لالچه نو سپیشلی زه عمران خان صاحب ته زما درخواست دی چې دې خلکو لپاره دې غریبانانو لپاره دې هلکانو لپاره څه قسمه څه پیکیج مقرر کړي را روان بجټ کې نو د دوی به پې هم کار روان شي ځکه چې بال بچهداره دي الټه غریبانان خپل پیسې د جیبه له 100 روپۍ یا مزدوري شوي یا نه شوي او الټه ولګوي هم د دې عوامو د دې خلکو خدمت کوي د دې غریبو خلکو خدمت کوي چې دوی د دې وبا نه د دې څخه بیمارۍ نه الله په امن او امان کې وساتي په دغه سټرګل په دغه محنت کې دوی روزي بازارونو ته خواره شي که هغه هیلث کې وي که هغه ایجوکیشن کې وي که هغه په بازارونو کې دوی خپل سټرګل او محنت چې جاري ساتي سپیشلی زه دا وزیر اعلی صاحب ته او عمران خان صاحب ته خصوصي ځکه چې دا فورس د عمران خان دی ټایګر فورس پرایم منسټر صاحب ته زما اپیل دی چې دې خلکو لپاره څه سوچ وکړي فکر وکړي او دا غږ زو چتوم د دې د اړخه دا غریبي د دې چتوم د دې د आवाज چتوم چې سپیشلی د دې په کیس باندې چې د اکشن واچتلی شي او د غریبانو خلکو ته تقریبا 10 لک پورې لکان دي د کې سپینګری مشته د کې نوجوانان مشته خو ایجوکیټډ تعلیم یافته خلک پکې شته او د دې لپاره څه پیکیج مقرر شي څه تنخواه مقرر شي نو د دې په 100 روپۍ کارم رواني بال بچهدار دي خپل قربا محمد ندیم لا تر نوې پروګرام پورې اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم د الله